ارکیالوجیک سایټس دی چې هغې ته موږ راغلي یو. د هغه دور د بودیزم د کوشان د دور د خلکو اثار دلته کې دي. ملګرو اوس موږ سره دلته کې د دیر ډېر ستر شخصیت اکبر خان لالا موجود دی چې دی د ډېر وخت نه په ارکیالوجي باندې کار کوي. دلته کې کوشان راغله او د کوشان دلته کې بودیزم یو نوې فرقه ماهیانه انټروډیوس کړه. دا وخت زموږ سره زموږ ملګری او اوس د دیر نه سی اس اس هم کوالیفای کړی دی، سی اس اس افسر دی، دلته راغلی دی یو ریسرچ لپاره دې ځای ته. سلامونه ډېر احترامات ګران کتونکو. دا وخت په چکدره کې په چټپټ علاقه کې موجود یم. چټپټ یو داسې لرغوني آثار دلته کې موجود دي، داسې ارکیالوجیک سایټس دی چې هغې ته موږ راغلي یو چې دې کې یو د هغه دور د پوهنتون اثار دي، د آبادۍ اثار دي، وسره دلته کې د ښوونځي او د هغه دور د بودیزم د کوشان د دور د خلکو اثار دلته کې دي. دا د چکدرې د بازار نه یو 200-300 میټر کې دی خوا په سایډ باندې دا علاقه پرته ده. دا ځای ارکیالوجي ډپارټمنټ هغوی په خپل تحویل کې اخیستی دی او دلته کې بلا سیلګر هغوی راځي. دلته کې د بودیستو سره چې کوم بودیزم باندې څوک سټډي کوي هغوی دلته کې راځي او د بهر نه هم خلک دلته کې سیلګر راځي او دې ځای. ملګرو اوس موږ سره دلته کې د دیر ډېر ستر شخصیت اکبر خان لالا موجود دی چې دی د ډېر وخت نه په ارکیالوجي باندې کار کوي. همدې سایټس هم د بار راوستي، موږ ته یې ښودلي دي، د دیر د خلکو ته یې بار ښایي. نو زه به د لالا نه تپوس کوم چې لالا د دې تاریخي بیکګراوند څه دی. لالا دې په اړه باندې موږ ته کتونکو ته داسې پوره تاریخ شارټ د دې تاریخ خو دا دی چې دا د 2مې صدۍ نه والا تر 5مې صدۍ پورې د دې په مختلف تعمیرات په دې کې موږ ته ښکاري. څنګه چې تاسو پته ده چې د اولنۍ صدۍ په نیمه کې دلته کې کوشان راغله او د کوشان دلته کې بودیزم یو نوې فرقه ماهیانه انټروډیوس کړه او لاول ځل بودیزم چې د علامتونو نه راووتو او باقاعده د بودا مجسمه پیش کول شروع کړه. نو دا وړوکی غونډه کې سایټ چې موږ ته ښکاري دا داسې د ځمکې په سرفیس د پاسه نه و بلکې 1964-65 کې دلته کې ډاکټر احمد حسندانی چې دی د دې کودایي کړې وه. برنه دا غر چې تاسو ته ښکاري دا غر پې راښویدلی و او د هغې د وجې نه دا په دغه کې پټ و. خو د دې سایډ نه دا وړوکی غونډه کې سایډ چې دی د دې نه 4,500 نوادرات چې دی هغه زمونږ په دې چکدرې میوزیم کې موجود دي او دا د بودیست په ښه سایټس کې موجود دي. باقاعده په دې کې انسکرپشن هم میلاو شوی، په هغې کې د دې هغه خپل نوم هم ښکاره دی، د دې ځایګي چې په هغه وخت کې دی په کوم نوم باندې یادېدو. دغه شانتې د دې ځایګي په مختلف پیریډز مختلف قسمه د بودا ژوند چې دی تقریبا دلته کې ټول چې مجسمو په ذریعه باندې پیش کړی شوی دی. نو دا د بودیزم او د ګندهارا کې یو ډېر اهم سایټ دی. لالا بل تاسو چې کوشان دور دلته کې هغه اثار د هغه ځای دي کنه، دا هغه دور دي. کوشان خو که موږ وګوري د دې ځای خپل قامونه خو نه و کنه، قام نه و، د دې ځای تهذیب نه و، بار نه یا راغلی کنه. نو تاسو څه ګڼئ چې دا خلکو د هغوی هغه تهذیب او د هغوی هغه کلچر یې سیف کړی و کنه، دا د دې لوکل خلک وو، پښتانه وو، که د بل ځای نه راغلي دا دلته چې اوسېده کنه، دا د هغه ځای خلک وو. داسې ګوره د نن نه 2000 کاله مخکې ژوند داسې نه و او مختلف قومونه مختلف قبیلې به چې دی هغې به مال مویشي ساتلو، تجارت هم لا دومره انټروډیوس شوی نه و بلکې ډېرې علاقې داسې وې چې هغه ځایونه د تجارت دپاره د زراعت دپاره مؤثر و بهتر و. نو دغه ځایګي خلک به د داسې علاقو د لټون دپاره راوتل. خو داسې هېڅ چېرې هم نه وه چې هغې دلته کې مقامي خلک بالکل ختم کړی و بلکې هغې دلته کې د حکمرانانو په طور باندې حکمراني کوله او ورسره به مقامي خلک هم د ځان سره شریک کوله. او په دې کې چې تاسو ګورئ نو دا هنرمند چې دی په دې مخصوص ګندهارا چې دی په دې کې د دې قسمه په سشت کاڼو باندې چې تور ګری یا بلویش کم دغه چې دی د سشت کاڼي په هغې باندې د خپلې مجسمې جوړې کړي دي او دا دومره په ګڼ شمېر کې دي چې ته ګورې هر ځای لټې په دیر په باره کې ویل کېږي چې په هر 1 کیلومتر کې چې دی یو کیلومتر ځای کې دلته کې آثار قدیمه په سناسه شکل کې موجود ده.
او کوشان چې دی دا د ګندارا کومه دا علاقه چې دا په دیو کې د ټولو نه سنهري دور یا د ټولو نه خوشحال دور چې دی هغه د کوشانو دی. ډېره مننه ملګرو. دا وخت زموږ سره زموږ ملګری او اوس د بیرنا سی اس اس هم کوالیفای کړی دی، سی اس اس افسر دی. دلته راغلی دی یو ریسرچ لپاره دې ځای ته. خپل ریسرچ باندې ومایي چې موږ هم پرې پوښتنې وکړو. دا د دې ځای تاریخ باره کې لکه ستا خپل څه ویوز دي، خپل ریسرچ مطابق خبره وکړو. ډیره مننه خالد خان. د تاریخ حوالې سره خو اکبر خان لاله تفصیلي خبره وکړه. زما د ریسرچ مقصد چې کوم دی هغه زمونږ د دې خاورې تاریخ چې هغه په امن کې خښ تاریخ دی، هغه په پلورالېزم کې پروت تاریخ دی، هغه د یو بل سره په باهمي بقا کې پروت تاریخ دی، هغه د نوي زمانې د آیډنټټي کرایسس سره لینک کول دي. زما په خیال د دې خاورې نن سبانې ټول غټ ایشو چې دا هغه خپل تشخص، خپل آیډنټټي کتل، دا ډېر لوی چلنج دی. نو دا سایټ چې کوم دي د دې نه صرف موږ ته د هغه ټایم د خلکو د رهن سهن، د ګورننس، د سټرکچر، د ایډمنسټریشن، د قوانینو اندازه کیږي، بلکې موږ ته دا اندازه هم کیږي چې هغه څه ریزنز او هغه څه وجوهاتو چې دا خلکو لاندې په دې خاوره باندې په دې ځای کې امن او اوس څه کېدای شي چې موږ په دې خاوره په دې ځای کې امن راوړو. دا زما د ریسرچ بنیادي مقصد دی. ډېره مننه.